الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه چې ترک د رفع الیدین دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قولی احادیثو په رڼا کې ذکر شوه. یو حدیث د حضرت جابر بن سموره رضی الله عنه درته ما ذکر کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ خواته تشریف راوړو په داسې حال کې چې موږ لمونځ کول او په لمانځه کې مو رفع الیدین کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرې ناراضګۍ په حالت کې وفرمیل چې زه ولې تاسو د رفع الیدین په کولو باندې ګورم لکه د شریرو اسونو د لکیو په شان د لمانځه په داخل کې ساکن اوسیږئ، یعنې رفع الیدین مه کوئ. همدارنګه ترک د رفع الیدین نه کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل قولی حدیث کې هم درته ما ذکر کړو چې د حضرت عبدالله ابن عباس او د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې رفع الیدین په اووه ځایونو کې کیږي: د لمانځه په شروع کې، دویم د بیت الله شریف د ملاقات په وخت کې، دریم په صفا باندې او څلورم په مروه باندې او پنځم د عرفات او شپږم د مزدلفې د وقوف په وخت کې او اووم د رمې د جمراتو په وخت کې. نن به همدا مسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعلی یو څو احادیثو په رڼا کې د الله پاک په توفیق درته ذکر کم. اول حدیث: وبه قال حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد. نسائي رقم الحديث يوزر أو شبقوش. وقال الشيخ النموي: هذا إسناد صحيح. التعليق الحسن حاشية آثار السنن صفحه یوسل او 350. یعنی ورځ حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اعلان وکړو چې آیا زه تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمونځ باندې خبر نه کړم؟ راوی وایي چې پس پاڅېدو او صرف په اول کې رفع الیدین وکړل او دوباره یې ونه کړه. ابراهیم نخعی رحمه الله فرمائی: وقد حدثني من لا احصي عن عبد الله بن مسعود انه رفع يديه في بدء الصلاة فقط وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسند الامام اعظم رقم شپږ. یعنی بشمیر خلکو ماته د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه روایت کړی دی چې هغه به صرف د لمانځه په شروع کې رفع الیدین کول او د لمانځه تا طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوله. ما سره د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث په 14 سندونو باندې دی، یعنی 14 داسې حدیث دي چې په هغې کې دا د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اعلان دی چې آیا زه تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمونځ باندې خبر نه کم؟ راوی وایي چې پس پاڅېدو او صرف په اول کې رفع الیدین وکړل او دوباره یې ونه کړل. نو دا تقریبا 14 حدیثه شو، 14 سندونه لري. خلاصه دا چې عبدالله ابن مسعود اعلان وکړو چې آیا زه تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان لمونځ ونه کړم؟ نو عبدالله ابن مسعود سے لمونځ وکړو او په لمانځه کې په اول کې یو ځل رفع الیدین وکړل او په بل هیڅ ځای کې ونه کړل. په دې حدیث کې د یو رفع الیدین اثبات او د باطې ټولو نفي ده، ځکه چې عادات د حصر پکې دي. امام ترمذی د دې حدیث په باره کې داسې فیصله لیکلې ده: وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة. ترمذی جل اول صفحه 50. یعنی د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا حدیث حسن دی. د دې یعنی د دې ترک د رفع الیدین د دې رفع الیدین د نه کولو قایلین بشمیره اهل علم دي د صحابه او د تابعینو نه، او همدا مذهب د سفیان ثوری او د ټولو اهل کوفه دی.
نو د ټولو اهل کوفه او مذهب دا دی چې رفع الیدین نه کول. محمد ابن نصر المروزی الشافعی رحمه الله لیکي چې ما اجمع مصر من الامصار على ترك رفع اليدين ما اجمع عليه اهل الكوفه. التعلیق الممجد صفحه 90. یعنی د هیڅ خار د خلکو دومره اجماع په ترک د رفع الیدین نه وه لکه څومره چې د کوفې د خلکو وه. نو دا قانون تاسو په ذهن کې وساتئ چې ما اجمع مصر من الامصار على ترك رفع اليدين ما اجمع عليه اهل الكوفه. د هیڅ خار د خلکو دومره اجماع په بل شي باندې نه وه لکه څومره چې د کوفې د خلکو په ترک د رفع الیدین باندې وه. د هیڅ خار د خلکو دومره اجماع په ترک د رفع الیدین نه وه لکه څومره چې د کوفې د خلکو وه. نو اوس دا قانون تاسو په ذهن کې وساتئ. مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله فرمایي چې دا مذهب د امام ابو حنیفه، سفیان ثوری، حسن ابن متی او د کوفې د ټولو متقدمینو او د متأخرینو دی. التعلیق الممجد صفحه 90. یعنی د کوفې ټولو خلکو ترک د رفع الیدین کول. نو اوس په کوفه کې څوک اوسېده؟ په کوفه کې د حضرت عمر په دوره د خلافت کې د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه سره 40 صحابه او تابعین اوسېدلي دي. تاریخ طبري جلد 4 صفحه 411. نو د حضرت عمر د خلافت په دوره کې 40 کسه په کوفه کې اوسېدل. نو د دې 40 واړو عمل ترک د رفع الیدین شو. دا 40 صحابه شو. بیا د سعد ابن ابي وقاص په شمول باندې وروسته بیا د حضرت سعد سره 99 بدري صحابه او 314 د بیعت الرضوان والا صحابه شول. نو ترک د رفع الیدین دا ټول په کوفه کې اوسېدل. نو 99 بدري صحابه په کوفه کې اوسېدل. د 99 بدري صحابه او عمل ترک د رفع الیدین شو ځکه د کوفې د ټولو خلکو عمل ترک د رفع الیدین او 314 د بیعت الرضوان والا صحابه شو. نو د دوی عملم ترک د رفع الیدین شو ځکه د کوفې د ټولو خلکو عمل ترک د رفع الیدینو. بیا تعداد نورم زیات شو. مؤرخ حجلی رحمه الله فرمایي چې په کوفه کې 1050 صحابه اوسېدل. فتح القدیر جلد 12 صفحه 2. نو د دې 1050 صحابه مسلکم ترک د رفع الیدین شو. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د کوششونو په نتیجه کې په کوفه کې 4,000 محدثین او 400 فقها تیر شوي دي. باب مدینة العلم خلیفة الراشد حضرت علی رضی الله عنه چې کله کوفې ته تشریف راوړو نو وی فرمایل چې الله دې په عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه باندې رحمتونه نازل کړي چې دا ښار د علم نه ډک کړی دی او د اصحاب او شاګردان د دې امت ډیوي دي. مقدمه د نصب الرای صفحه 10 لعلامه زاهد الکوثری او انوار الباری جلد 15 صفحه 329. علامه ابو محمد الرام هرمزی رحمه الله فرمایي په المحدث الفاصل بین الراوی والواعی کې د انس ابن سیرین مقوله را نقل کړې ده چې اتیت الکوفه فوجدت بها 4000 يطلبون الحديث و400 قد تفقهوا. زه کوفې ته راغلم نو په کوفه کې مې 4,000 محدثین او 400 فقها وموندل. نو د دې 400 محدثینو او 400 فقها مسلک ترک د رفع الیدین شو ځکه دا د کوفې اوسېدونکي وو او په کوفه کې بلا استثناء د ټولو خلکو عمل ترک د رفع الیدین. او چې کله حضرت علی رضی الله عنه کوفه خپله دارالخلافه وټاکله نو د حضرت علی په ملګرتیا په زرګونو صحابه هلته آباد شو. نو د دې ټولو صحابو مسلک ترک د رفع الیدینو. په دې صحابو کې د حضرت علی، حضرت عبدالله ابن مسعود، د دوی نه علاوه د حضرت ابو موسی اشعری، حضرت حذیفة الیمان، سلمان فارسی، حضرت عمار ابن یاسر، عبدالله ابن ابی اوفا، عبدالله ابن الحارث رضی الله عنهم د دوی پشان جلیل القدر صحابه پکې اوسېدل. نو د دې ټول عمل ترک د رفع الیدینو. حضرت مسروق ابن اجدع فرمائی درت فی الصحابة فوجدت علمهم ينتهي الى 6 ثم نظرت فوجدت علمهم ينتهي الى 2 علی و عبداللہ.
طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 250 او منهاج السنه د ابن تیمیه جلد 4 صفحه 150. یعنی زه حضرت مسروق ابن اجدع فرمایي چې زه په صحابه را وګرځېدم نو ما ولیدل چې د دوی علم په شپږو صحابو کې راجمع شوی. حضرت علي، حضرت عمر، حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابو الدرداء او حضرت ابی ابن کعب رضوان الله علیهم. بیا مې وکتل چې د دې شپږو واړو علم په دوو کې راجمع شوی دی، حضرت علي او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما، او دا دواړه حضرات په کوفه کې اوسېدل. نو کوفه د ټولو صحابو د علم خلاصه او مجموعه وه، او د کوفې د ټولو خلکو مسلک ترک د رفع الیدینو. ترمذي جلد اول صفحه 58. نو د صحابو د خلاصې عمل ترک د رفع الیدینو. ما درته مخکې مقوله پیش کړې وه د محمد ابن نصر المروزي رحمه الله چې ما اجمع مصر من الامصار على ترک رفع اليدين ما اجمع عليه اهل الكوفه. یعنی د هیڅ خار د خلکو دومره اجماع په ترک د رفع الیدین نه وه لکه څومره چې د کوفې د خلکو وه. نو د دومره زرګونو صحابو، تابعینو، محدثینو او فقهاو مسلک ترک د رفع الیدینو. او په داسې خار کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اعلان کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ دا دی چې صرف د لمانځه په اول کې رفع الیدین کړي دي او په نور لمونځ کې نه دي کړي، او هیڅ صحابي ورباندې اعتراض ونه کړو. ابو اسحاق تابعی رحمه الله فرمایي چې د عبدالله ابن مسعود او د حضرت علی رضی الله عنهما ملګرو به صرف د تکبیر تحریمه سره رفع الیدین کول او په نور لمونځ کې به نه کول. مصنف ابن ابي شیبه جلد اول صفحه 280. یعنی په زرګونو صحابو، 400 محدثینو، 400 فقهاو او په زرګونو مجاهدینو رفع الیدین نه کول د صحابو او د تابعینو په زمانه کې. نو دا حدیث ډیر قوي حدیث دی او دا حدیث مسلسل بالعمل هم دی. د دې حدیث ټولو راویانو به د دې حدیث موافق رفع الیدین نه کول. د دې حدیث یو راوی حضرت وکیع بن الجراح هغه رفع الیدین نه کول. حضرت سفیان ثوری د دې حدیث راوی داغه مسلک ترک د رفع الیدینو. حضرت عاصم ابن قلیب د دې حدیث راوی دی داغه مسلک ترک د رفع الیدینو. د حضرت عبدالرحمن ابن الاسود عمل ترک د رفع الیدینو. د حضرت علقمه عمل ترک د رفع الیدینو. دې ټولو به د دې حدیث موافق لمونځ کولو، یعنی رفع الیدین به نه کول. معارف السنن جلد 2 صفحه 415. مصنف ابن ابي شیبه رقم 2488. د مدینه منورې صحابه او تابعینو هم رفع الیدین نه کول. امام مالک رحمه الله د مدینه منورې مفتی و. هغه فرمایي چې زه د تکبیر تحریمه د رفع الیدین نه بغیر نور په لمانځه کې هیڅ رفع الیدین نه پیژنم. امام ابن القاسم د امام مالک رحمه الله خاص شاگرد دی. هغه فرمایي چې امام مالک به د تکبیر تحریمه نه وروسته په بل ځای کې رفع الیدین نه کول او ضعیف به یې ګڼل، او فرمایل به چې زه د تکبیر تحریمه نه بغیر په بل ځای کې رفع الیدین نه پیژنم. المدونه الکبرى جلد اول صفحه 1. د امام مالک رحمه الله د رفع الیدین د نه پیژندلو مطلب دا نه دی چې د رفع الیدین احادیث ورته نه ورسېدلي، بلکې مطلب یې دا دی چې څوک عملا په رفع الیدین کولو باندې نه ولیدلی. د مکې مکرمې خلکم رفع الیدین نه کولو، لکه څرنګه چې د میمون مکی رحمه الله د روایت نه معلومیږي. میمون مکی رحمه الله یوه ورځ حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه په لمانځه کې په رفع الیدین کولو باندې ولیدو. نو ډیر د تعجب په حالت کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما تراغلو او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته وفرمایل چې ما خو نن حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه په داسې نااشنا مونځ باندې ولیدلو چې ما هیڅوک په داسې مونځ باندې نه ولیدلی. نو معلومیده دا چې حضرت میمون مکی چې د مکی مکرمې باشنده و، مکی مکرمی ته پراتلونکو زرګونو حاجیانو کې هیڅوک په رفع الیدین باندې نه ولیدلي، لہذا دا تواتر عملی دی. شاه صاحب فرمایي چې ترک د رفع الیدین د صحابو په زمانه کې متواتر عملا. شاه صاحب د دې حدیث په باره کې فرمایي چې علی شرط مسلم، یعنی دا په شرط د مسلم باندې صحیح دی.
دا کم حدیث د عبدالله ابن مسعود شرط چې موږ ذکر کړو. همدارنګه شاه صاحب فرمایي ورجاله رجال مسلم كذا في الجوهر النقي. وقال الشيخ أنور شاه الكشميري أن هذا الخبر مع هذه الزيادة صحيح فكل ما أوردوه عليه فمدفوع. یعنی د دې حدیث راویان د مسلم راویان دي، همدارنګه په جوهر النقي کې دي چې دا حدیث د دې زیادت سره صحیح دی. په دې حدیث کې چې څومره اعتراضونه دي په دې حدیث چې وابیانو کړي دي دا ټول مردود دي. علامه نیموي رحمه الله د دې حدیث په باره کې فرمایي رواه الثلاثة وهو حدیث صحیح. آثار السنن صفحه 152. یعنی دا حدیث دریو ترمذی، ابو داود او نسائی روایت کړی دی او دا صحیح حدیث دی. مولانا ظفر احمد العثماني رحمه الله فرمایي چې دا خبره پټه نه ده چې دا حدیث مرفوع دی، اگر چې حکمن مرفوع دی، ځکه چې د صحابي دا وینا چې الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرفوع په حکم کې ده، لکه څرنګه چې د اصول په کتابونو کې ده. اعلاء السنن جلد 3 صفحه 53. د غیر مقلدینو سرګرو البانی لیکي هذا سند صحیح رجاله رجال مسلم وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حزم. اصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفحه 610 او 611. البانی وی دا حدیث صحیح دی. د دې د سند راویان د مسلم شریف راویان دي او په تحقیق سره امام ترمذی ورته حسن او ابن حزم ورته صحیح ویلی دی. البانی په بل ځای کې د سخت تاکید سره وایي چې وقال الشيخ الباني والحق انه حديث صحيح واسناده صحيح على شرط مسلم ولم نجد لمن اعله حجة يصلح التعلق بها ورد الحديث من اجلها. مشکات بتحقیق الشيخ الالباني صفحه 254 تحت رقم حدیث 809. یعنی حق خبره دا چې دا حدیث صحیح دی او د دې سند په شرط د مسلم صحیح دی او کوم خلکو چې دې حدیث ته معلول ویلی دی نو د هغوی سره موږ هیڅ داسې دلیل پیدا نه کړو چې د هغې نه استدلال صحیح شي او د هغې په وجه حدیث رد کړی شي. په بل ځای کې البانی د دې حدیث په باره کې لیکي حدیث صحیح چې دا حدیث بالکل صحیح دی. صحیح سنن ترمذی رقم 211 او رقم 250. مشهور غیر مقلد دوابیان و مشر احمد محمود شاکرم دی حدیث تا صحیح ویلی دی. ترمذی بتحقیق احمد شاکر جلد 2 صفحه 41 هغه فرمای دا حدیث صحیح دی. د ابن حزم په شمول ټول حفاظ ورته صحیح ویلی دی. کوم خلکو چې د دې حدیث د تعلیل په باره کې څه ویلي دي هغه هیڅ شی نه دی. د دې زمانې مشهور محقق شعیب ارناوت او غیر مقلد عالم زهیر الشاویش هغه ورته صحیح ویلی دی. حاشیة شرح السنة جلد 3 صفحه 40. علامه ابن حزم ورته صحیح ویلی دی. فرمایي چې ان هذا الخبر صحیح محلا جلد اول صفحه 88. الحافظ ابن القطان الفارسی رحمه الله د امام دار قطنی نه د دې حدیث تصحیح نقل کړی ده او فرمایي چې وممن قال ذلك الدار القطني قال انه حديث صحيح. بیان الوهم والایهام جلد 3 صفحه 315. په دې حدیث چې وابیان څومره اعتراضات کوي نو د صفحه 1 تر صفحه 1 پورې د الله پاک په توفیق باندې ما غاښ ماتونکي جوابونه ورته ذکر کړي دي. احقاق الحق جلد 2 د صفحه 1 تر صفحه 1 پورې. دیر شو مخونو کې د الله پاک په توفیق ما د دوی اعتراضاتو ته غاښ ماتونکي جوابونه ورکړي. نو که ستاسو شوق یې هلته بیا وګورئ. د امام ابو حنیفه او د امام اوزاعي مناظره. د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام اوزاعي په منځ کې یوه ورځ مناظره داسې وشوه چې یوه ورځ د مکې مکرمې په دارالحناتین کې فقیه امت امام ابو حنیفه او امام اوزاعي سره یو ځای شول. د دواړو په مابین کې د رفع الیدین مسئله د بحث لاندې راغله. امام اوزاعي امام ابو حنیفه رحمه الله ته وفرمیل چې ما بالکم وفي روايه ما بالکم یا اهل العراق لا ترفعون ایدیکم فی الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه. یعنی څه وجه د عراقیانو چې تاسو رکوع ته د تللو او د رکوع نه د جګېدلو په وخت کې رفع الیدین نه کوئ.
نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته جواب ورکړو چې لانه لم يصح عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فيه شيء، یعنی لدی وجه څخه موږ رفع الیدین نکو چې د رفع الیدین عند الرکوع په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوم صحیح حدیث نه دی روایت شوی، یعنی لم يصح سالما عن المعارض، او لم يصح بمعنى لم يثبت حديث معمول به للصحابة، غیر متعارض حدیث په دې باب کې نشته، یا داسې حدیث د رفع الیدین په باب کې نه دی روایت شوی چې صحابه ور باندې عمل کړی وي. د دې په اورېدلو سره امام اوزاعي رحمه الله فرمایل چې کیف لا يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. یعنی څرنګه صحیح حدیث نه دی روایت شوی، او حال دا چې په تحقیق سره ماته زهري هغه د سالم او هغه د عبدالله ابن عمر څخه او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اول تکبیر او رکوع ته د تللو او د رکوع نه د جګېدلو په وخت کې رفع الیدین کول. د دې په اورېدلو سره امام ابو حنیفه رحمه الله جواب ورکړو چې حدثنا حماد عن ابراهیم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك. یعنی ما ته حدیث بیان کړی د حماد رحمه الله د ابراهیم نخعی رحمه الله نه، هغوی د اسود او د علقمه نه روایت کوي او هغوی د عبدالله ابن مسعود نه روایت کوي چې بېشکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پورته کول لاسونه مګر د اول تدبیر په وخت کې او په لمانځه کې نور په هیڅ ځای کې هم رفع الیدین نه کول. د دې په اورېدو سره امام اوزاعي رحمه الله اعتراض وکړ چې احدثك عن الزهري عن سالم عن ابيه وتقول حدثني حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود، یعنی زه د زهري سالم او ابن عمر سند پیش کوم او ته د حماد او ابراهیم او د علقمه او د اسود سند پیش کوي. خلاصه د اعتراض دا ده چې امام اوزاعي فرمایل چې زما سند ستا د سند نه بهتر دی، ځکه چې زما په سند کې صحابي ته د رسیدلو پورې دوه واسطې دي چې زهري او سالم دی، او ستا په سند کې صحابي ته د رسیدلو پورې درې واسطې دي چې حماد ابراهیم او علقمه دي. نو د سند په لحاظ زما روایت راجح دی. نو امام ابو حنیفه جواب ورکړو كان حماد افقه من الزهري وكان ابراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه، وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالأسود له فضل كثير وعبد الله. یعنی امام حماد د زهري نه غټ فقيه دی او ابراهیم د سالم نه غټ فقيه دی او حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما اگر چې د صحابیت د شرافت لوجه د علقمه نه بهتر دی، لیکن علقمه په فقه یعنی تفقه فی الدین کې د ابن عمر نه کم نه دی، او اسود تډیر فضیلت حاصل دی، او عبدالله ابن مسعود خو عبدالله ابن مسعود دی. نو د دې جواب په اورېدلو سره امام اوزاعي رحمه الله چپ پاتې شو. مبسوط للسرخسی صفحه 14، فتح القدیر صفحه 219، جامع المسانید جلد اول صفحه 352 او صفحه 353، الباب الخامس الفصل الثالث، معارف السنن جلد اول صفحه 499، مسند امام اعظم صفحه 50 او صفحه 121. امام سرخسی او شیخ ابن الحمام رحمهم الله د دې مناظرې د نقل کولو نه وروسته لیکي چې ان ابا حنیفه رجح روايته بفقه الرواة كما رجح الاوزاعي بعلو الاسناد وهو المذهب المنصور عندنا لان الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الاسناد. یعنی امام ابو حنیفه د امام اوزاعي رحمه الله توجه د دې خبرې طرف ته راواړوله چې د محدث او د فقيه په مابین کې د فرق لحاظ وساته، ځکه چې محدث صرف اوریدلی احادیث را نقلوي، صحیح وي او که ضعیف وي، ناسخ او که منسوخ، او د دې بالعکس فقيه چې دی صرف هغه احادیث را نقلوي په کوم باندې چې د خیر القرون عمل وي
او دا خبره چې الترجیح بفقه الروات لا بعلو الاسناد، یعنی ترجیح هغه روایت ته ده چې پراویانو کې فقاهت زیات وي، علو د اسناد ته نه ده. دا صرف د امام ابو حنیفه اصل نه ده، بلکې نور محدثین هم مني، لکه څرنګه چې امام حاکم په خپل کتاب معرفت علوم الحدیث صفحه 49 کې د خپل سند سره د علي بن خشرم رحمه الله دا قول را نقل کړی دی چې قال لنا وکیع ای الاسنادین احب الیک الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله او سفیان عن منصور عن ابراهیم عن علقمه عن عبد الله. یعنی په دې دواړو سندونو کې د کم خوښ دی؟ علي بن خشرم فرمایي چې ما جواب ورکړو چې اول سند مې خوښ دی، الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله، یعنی اول سند علي دی ځکه چې صحابي ته بلا واسطه رسېدلی دی، لدې وجې مې هغه خوښ دی. نو وکیع ورته جواب ورکړو او ویې فرمل چې یا سبحان الله، الاعمش شیخ وابو وائل شیخ وسفیان فقيه ومنصور فقيه وابراهيم وعلقمة فقيه وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. یعنی د اول سند راویان محدثین دي اگر چې سند عالی دی، او د دویم سند راویان فقها دي او د فقهاو سند بهتري. نو د دې نه معلومه شوه چې د عامو محدثینو په نظم حدیث مسلسل بالفقهاء د علو د اسناد په مقابل کې راجح دی. دلته یو څو خبرې وي چې د هغې له وجې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا مناظره وګټله. اوله خبره دا وه چې امام صاحب د علو د اسناد په مقابله کې د راویانو افقه کېدلو ته ترجیح ورکړه، او د ترجیح دا طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد نم راخیستلی شوې ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي فرب حامل فقه غیر فقیه رب حامل فقه الی من هو افقه منه الى ما هو افقه منه. مشکات جل اول صفحه 15 کتاب العلم الفصل الثانی. او دا د عام محدثین رایم ده. امام ترمذی فرمایي الفقهاء هم اعلم بمعانی الحديث. ابواب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت. امام وکیع رحمه الله فرمایي وحديث يتداوله الفقهاء خير من ان يتداوله الشيوخ. معرفة علوم الحديث للحاكم قبيل ذكر النوع الثاني صفحه 49. په کتاب الجرح والتعديل کې هم داسې لیکلي دي كان حديث الفقهاء احب اليهم من حديث المشيخة. كتاب الجرح والتعديل باب في اختيار الاسانيد جل اول صفحه 315. نو یو د امام صاحب د حدیث په سند کې فقهاو لدې وجې نه امام صاحب دا مناظره وګټله. او دویم علقمه د حضرت عمر نه په فقه کې کم نه دی، اگر چې حضرت ابن عمر ته د صحابیت فضیلت حاصل دی. علقمه د حضرت ابن عمر نه په فقه کې کم نه دی، اگر چې حضرت ابن عمر ته د صحابیت فضیلت حاصل دی. او د دې تایید د دې نه کیږي چې قابوس ابن ابي ذبیان فرمایي چې ما د خپل پلار نه پوښتنه وکړه چې ته ولې د مسألو د پوښتنې دپاره علقمه ته ورځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته نه ورځي؟ نو هغه راته په جواب کې وفرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لیدلی دي چې هغوی به خپله د علقمه نه پوښتنې کولې او د ده نه به یې فتوی غوښتلې. حلیة الاولیاء جلد 2 صفحه 140. تهذیب التهذیب جلد 2 صفحه 278. او دا څلوري خبره نه ده، بلکې کېدی شي چې د یو غیر صحابي فقهي مهارت د یو صحابي سره برابر او یا د هغه نه زیات وي. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد نه معلومیږي چې فرب حامل فقه غیر فقيه رب حامل فقه الى ما هو افقه منه. دریم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا مناظره د دې وجې نه وګټله چې د امام صاحب په سند کې چې کوم راویانو هغه د خپلو استادانو سره کثیر الملازمتو. د حماد سیرت بعینه د ابراهیم نخعی سیرتو، د ابراهیم نخعی سیرت بعینه د علقمه سیرتو، او د علقمه سیرت بعینه د عبد الله ابن مسعود سیرتو، او عبد الله ابن مسعود بعینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت کامل عکسو. مسند الامام الاعظم صفحه 109. نو د امام صاحب د بیان کړي حدیث ټول راویان د خپل استادانو سره کثیر الملازمه. او د امام اوزاعی حدیث داسې نو ځکه چې د اوزاعی ملازمت د زهری سره دومره ډیر نو،
امام زهبي فرمای چې ثقة وليس هو في الزهري كمالك وعقيل میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 580. همدارنګه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره کثیر الملازمه نو لکه څومره چې عبد الله ابن مسعود، ځکه چې عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کشر او عبد الله ابن مسعود مشر صحابي. عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په خپل فرمای كنت اصغر القوم، بخاری جلد اول صفحه ولس، یعنی زه په صحابو کې کشر صحابیوم. او عبد الله ابن مسعود به همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې نه هیڅ کله حجاب نه کولو. مسلم جلد 2 صفحه 293. او څلورمه وجه دا وه چې امام صاحب دا مناظره ځکه وګټله چې د دې حدیث د سند ټول راویان کوفیان دي او د کوفیانو په ترک د رفع الیدین باندې اجماع وه. قال الترمذي وهو قول سفيان واهل الكوفه، ترمذي جلد اول صفحه 950. نو دا حدیث مسلسل بالعمل هم دی ځکه چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د اول تکبیر نه وروسته رفع الیدین نه کول. موطا امام محمد صفحه 490 بلکې د رفع الیدین نه به منع کوله. موطا امام محمد صفحه 88. حضرت اسود او حضرت علقمه رحمهم الله د رکوع رفع الیدین نه کول. مصنف ابن ابي شيبه رقم 2488. حضرت ابراهیم نخعی رحمه الله نه کول. مصنف ابن ابي شيبه رقم 2480. او امام حماد رحمه الله به رفع الیدین نه کول. او امام ابو حنیفه رحمه الله بم رفع الیدین نه کول. کتاب الاثار للامام محمد رقم 3 ځکه چې د پنیز د رفع الیدین کول منسوخو. تنسیق النظام فی مسند الامام صفحه 250. او بالعکس د امام اوزاعی حدیث چې مسلسل بالعمل نه دی ځکه چې عبد الله ابن عمر رفع الیدین نه کول د دې حدیث راوی دی. طحاوی جلد اول صفحه 155 رقم 1323. ابن ابي شيبه جلد اول صفحه 210 رقم 2480. حضرت سالم هم رفع الیدین نه کول. مسند احمد جلد 2 صفحه 45. نو د دې مناظرې نه مخکې امام اوزاعی د رفع الیدین حمایت کولو. الاستذکار جلد 2 صفحه 126 لیکن وروسته ورته منسوخ ویل لکه څرنګه چې ابن سلیمان د امام اوزاعی نه پوښتنه وکړه چې د لمانځه د هر هغه تکبیر سره د رفع الیدین څه حکم دی چې په قیام کې وي. نو هغه ورته وفرمیل چې دا د تیرې زمانې خبرې وي. جزء رفع الیدین بخاري صفحه 183. التعلیق الصبیح جلد اول صفحه 404. یو بل حدیث بم درته ذکر کوم او بیا به نننی درس بس کوو انشاءالله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رفع الیدین نه کول. ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه کول. حضرت عمر رضی الله عنه نه کول. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه کول. یو حدیث دی عن محمد بن جابر عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلاه وقد قال مره فلم يرفعوا أيديهم بعد التكبيرة الأولى. قال إسحاق وبه نأخذوا في الصلوات كلها. دار قطني جلد أول صفحة 309 رقم يولى سوشل. بهيقي جلد 2 صفحة 9 مجمع الزوائد جلد 2 صفحة 1 رقم 2501. مسند ابي يعلى الموصلي جلد 8 صفحة 454 رقم 559. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره منځ کړی دی. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې مې منځ کړی دی. د حضرت عمر فاروق پسې مې منځ کړی دی. نو دې ټولو حضراتو د لمانځه د شروع نه وروسته په بل هیڅ ځای کې لاسونه نه دي پورته کړي. دا حدیث د متواتر په حکم کې دی ځکه چې د دې حدیث مضمونونه دوه دي. اول دا چې عبد الله ابن مسعود د نبی علیه السلام د مانځه نقشه بیان کړې ده. دا مضمون په متعددو سندونو روایت شوی دی. دویم دا چې په مانځه کې رفع الیدین نه دي کړي او دا هم په متعددو سندونو سره روایت شوی دی. امام اسحاق فرمایي چې موږ په ټولو لمونځونو کې په همدې حدیث باندې عمل کوو او رفع الیدین نه کوو.
د حضرت عبدالله ابن مسعود په دې حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخري المنځ بیان دی، ځکه چې په دې حدیث کې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته په مسجد نبوي کې ابوبکر صدیق رفع الیدین والا مونځ نه دی کړی، او د ابوبکر صدیق نه وروسته حضرت عمر ترک د رفع الیدین کړی دی، رفع الیدین نه دی کړی. نو دا حدیث مسلسل بالعمل هم دی، ځکه چې د دې حدیث ټولو راویانو په دې حدیث عمل کولو او رفع الیدین نه کول. اسحاق ابن اسرائیل، محمد ابن جابر، حماد، ابراهیم، علقمه او عبدالله ابن مسعود د دې حدیث راویان دي. د دې ټولو په نیز او د دې ټولو په لمونځ کې رفع الیدین نه و، ځکه چې دا ټول راویان کوفیانو او د کوفیانو په ترک د رفع الیدین باندې اجماع وه. ترمذي جلد اول صفحه 53 او التعلیق الممجد صفحه 91. په کوم حدیث چې ثقه راوي عمل وکړي او د اعتماد وړ وګڼي نو هغه صحیح وي. او د دې حدیث په باره کې اسحاق ابن ابي اسرائیل فرمای و به ناخذو، یعنی زمون ټولو په همدې حدیث عمل دی. دارقطني جلد اول رقم 1120. محمد انور شیخ کشمیری رحمه الله فرمای چې قلت اخذ به اسحاق راویه فيعتبر نيل الفرقدين صفحه 4.